الله دې زمونږ استادو په حال باندې رحم وکړي. زمونږ خو مواسات او قرباني نه وي، مونږ په دې رمضان کې هم بل له تکلیف ورکوو. رمضان نه بغیر خو ورکوو، خو په دې رمضان کې مونږ بل له تکلیف ورکوو، دوکې کوو، کم تول کوو، کم ناپ کوو. بل ته د نقصان د رسولو کوشش. عبدالرحمن بابا فرمائی وی کوئی مکن د بل سړی په لار کې، کوئی مکن د بل سړی په لار کې، چرستا بد کوئی په غاړه لار شي. او ته چې بل په شغل هسې پیشه، ته چې بل په شغل هسې پیشه، چې هم دا غش بستا په لور گزار شي. بل ته ضرر رسے، ضرر بتا تم رسی، نقصان رسے، نقصان بتا تم رسی. یو کتاب دے مخزن اخلاق نامے دا ډیر دلچسپ کتاب دے، اردو کې دی، او ډیر د واعظ او نصیحت نه ډکې خبرې یې پکې لیکلي دي. یو بادشاه دی، د بادشاه په رعیت کې یو دیهاتي غوندې سړي په یو تروړه کې خټکي خربوزې اچولې دي او بادشاه له راوړی او بادشاه ته یې وي حضرت دا مې تاله تحفه راوړې ده. بادشاه خوشحاله شو، تحفه تې واغشته. بادشاه د خوشحالۍ په نتیجه کې حکم وکړو، وی دا کومه تروړه کې چې دا خټکي راوړي دي او دا تحفه راوړې ده، دې تروړه کې ورته اشرفی واچوي، دا زما د طرف نه ده دپاره انعام شو. دا سړی بیچاره په خر باندې راغلی دی، هغه خټکي هم راوړي دي، خر ورسره ولاړ دی او تروړه یې واغېسته او په خر باندې یې کېښود، روان شو. چې روان شو، د بادشاه وزیر دی، هغه اوس چل جوړ کړی دی، چېره دا خو بلا اشرفی دي، بادشاه تله ورکړه، دا ترې په څه طریقه باندې وصول کړه. بادشاه نه اجازت غوښتې، وایي جي لږ غوندې وخت دپاره اجازت غواړم او دا شاهي اسم راله لږ راکړه، بیا واپس راځم. شاهي اس یې واغېسته او په اس باندې سور شو، روان شو. سړی یې رالاندې کړ، ورته یې ویل لکه بادشاه سلامت راولېږلم او ما ته وی چې د ده تحفه خو د دومره قدر والا نه وه، زه پوه شوی نه یم، ما ول ډېرې پیسې ورکړې. نو خیر د ته دنه یو سوال وکړه، د هغه سوال جواب ته نه واله، نو که جواب یې درکړو نو خیر دی، بیا پرېږده. ورته یې ویې صاحبه څه سوال کوي بادشاه؟ وی بادشاه وی چې دنه تپوس وکړه چې د اسمان ستوري څونه دي. نو سړی هغه هم ښه چالاک و، وزیر خو ځان له لوبه جوړه کړې ده، خو هغه هم ښه پوه سړی و، بیدار مغز و. دې شاهي اس باندې دا لاس داسې کېښوده او وزیر ته یې وی زما د دې لاس د لاندې چې د دې اس څونه ویښته راغلي دي، د اسمان ستوري دونه دي، او که ستا پکې شک وي نو ویې شماره. اوس وزیر ریان شو چې دا به زه څنګه شمارم. وزیر شرمنده شو، واپس شو. بیا یو څو قدم یې چې واغېشه دماغ کې بله نشه راله، بیا را واپس شو. چې را واپس شو
ورته ویا لکه بادشاه یو بل سوال کړی دی او وی چې ښه دی جواب یې درکړو ټیک ده ګنې پیسې چې واپس واله وی بل یې څه سوال کړی دی وی بادشاه وایي چې دنه تپوس وکړه چې د ځمکې سنټر کم ځای دی کم ځای د ځمکې سنټر او مرکز دی میز دی مدغه د ځوان بچې د اس نه راکوشو ورته یې وی یو کاڼی راواغېسته او د اس دې نامې سره یې ولګول دا د نوم ځای چې دا خو د دې بدن په دې مینځ کې دی د اس دې نامې سره یې ولګولو دا کاڼی لاندې خوشې کو ورته وی کم دی چې دا کاڼی پرېوتو دا د ځمکې سنټر دی او که ستا پکې څه شک وي نو دواړه طرفه ناپ کا وزیر بیا ریان کړو چې هلکه دا به څوک ناپ کوي دې ته نه بیا روان شو چې بیا روان شو د قدرت شان چې بیا ورپسې راغی بیا دماغ کې خبر راغله وی یا لکه ودرېږه یو آخري سوال دی بس دغه شرط دی او که دا دې پوره کړ نو په مخه باندې ځه او که پوره دې نه کړو بیا به درنه پیسې واپس علم بادشاه را لېږلې مې ښه وی چې ستا شرط دی نو یو شرط زما هم دی وی بادشاه څه وایي ورته وی بادشاه وایي چې الله پاک دې وخت کې څه کوي دا تپوس دې وکوي ښه وی ښه نو چې ستا شرط نه یو شرط زما هم دی وی څنګه وی دې اس نه ته راکوشه پاس به زه کښېنم دا تروړه به ماله مخې ته کېږدي او بیا ما ته به دا سوال دوباره ووایې زه به تاله دې جواب درکړم وزیر د اس نه کوشو سړی پاس باندې سور شو او تروړه هغه ته په اس باندې کېښوده نو دی ورته وایي وی صاحبه هغه سوال دی راته دوباره ووایه ورته وی سوال دا دی چې الله دې وخت کې څه کوي نو اصل پونده ورکړه وی الله دې وخت کې دا کوي چې زه د بادشاه په اس سور کم روان شم او ته زما د خر سره ودرولې الله دې وخت کې دا کار کوي ګوره وزیر چل جوړ کړی و غریب دیهاتي ته هغه کم چل چې یې جوړ کړی په هغه چل کې هغه په خپله باندې راګیر شو نو الله رب العزت دې زمونږ زړه کې د مسلمان قدر پیدا کړي د مسلمان سره د خیر ښېګړې سوچ دې الله پاک راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين